هله د دښمن دی همیشه پاکي بربادوي دا خاور دی تل په اتلو ظلمو خادوي سپین صدر د امن دی را خور پر تا هیوادوي دا چې اختطاف سو بس دغه ملګرو ټولو دوی موږ سره ډېر همکاري کړې زیاته همکاري کړې خدای پاک دې دوی همیشه آباد لري آباد الآباد دې آباد لري او امارات اسلامي دې خدای آباد لري ډېر زحمت خلک دا دې بیخي زړه نه وایم چې قلبا بیخي زیات همکاري کړې موږ سره خدای دې دوی سره یاري وکړي چې همیشه دوی بیداره اوسېږي دغه وطن زتی پاتې موږ ته ده چې موږ یې آباد نه کړو زتی څوک آبادوي دغسې ظالمان لاسه د وطن تیکه ده تجار کار نشي کوی بل نشي کوی نو در بدر خاک بسری دغه ظالمان 2 نفر 5 نفر ظالمان دي بسته وطن داسې تیکه تیکه کړی ده خدای دوی تباہ او برباد کی او امارت اسلامي نه بیخي زیات خوشاله یم قلبا خوشاله یم خدای پاک ته معلومه ده او په زړه کې مې ده چې خوشاله یم کنه د آتش پې کېږي چې دا ماشوم د اخترچان د خوا ترتول سوی و او اخترچان تقریبا د 8 ورځې زموږ 8 ورځې آتش پې زموږ تر څار لاندې وه موږ کشف کړې وه نو موږ غوښتل چې ماشوم جوړ سالمه د خپل پلار ته ورته وسپارو الحمدلله زموږ عملیات روان و د عملیات په نتیجه کې دا و چې نن شپه زموږ عملیات وسوله اختطافچیان تقریبا 6 کسان و په 6 کسانو کې یو مقاومت وکړ وویشتل سو او 15 کسان نور ژوندي ټینګ سول چې هغه به انشاءالله محکمې ته وسپارل سي او دغه سره به انشاءالله شرایط ژوند وسي